که څه هم په دې وروستیو کې په هیواد کې یو شمېر ښځې بېروزګاره شوي، خو په کابل کې یوې ښځې د خپلو سرو زرو په پلورلو سره د خیاطۍ یو مرکز جوړ کړی او پکې ګڼ شمېر ښځو ته یې د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د خیاطۍ د دغه مرکز بنسټګره نظیفه نثار وایي چې د شیک پوشاک په نامه د خیاطۍ مرکز یې له تېرو 10 کالو راهیسې فعالیت کوي. د هغې په خبره په لومړیو کې ورسره 4 میرمنو کار کاوه، خو اوس مهال د کارکوونکو شمیر تر 20 رسیږي. 10 سال میشه ما این کارگاه را ایجاد کردیم. البته جواز شاروالی را دارم و عضو اتاقای تجارت زنان افغانستان هم می باشم که به تعداد 20 نفر از خانم‌ها پیشمه کارمند هستند که تعداد تقریبا 12 نفر خانم در داخل کارگاه با ما کار میکنن که اینا شامل کسایی هستند که از درس ماندن. هغه وایي د دې مرکز له جوړېدو هدف دا و څو هغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړي چې د کورنۍ د نفقې مسؤلیت ورتر غاړي او بیروزګاره دي. د نوموړي په خبره هغه توکي چې دوی تولیدوي بازار نه لري او که د ښځینه‌و لپاره ځانګړی بازار جوړ شي دا ستونزه ورسره تر ډیره حل کیدای شي. مشکلات فروشات ما اکثرا به بخش آنلاین می باشه، نبود بازار داریم، در مارکت جای یعنی بر خانم‌ها بر فروشات جای نیست و اکثرا موادی که از کشورهای همسایه به داخل فروخته میشه ارزانتر می باشه و از ما چون بخش دستدوزی است و همش کم گرانتر تمام میشه، از این فروشات ما کمتر است. اگر دولت ما همین مالهایی که از کشورهای همسایه بی کیفیت البته بی کیفیت هستند به بازار وارد میشه، اگر اینا بند شوه و مالای با کیفیت صنعت خود ما فروشات شوه، این بر ما بهتر می باشه. هغه انجونی او ښځې چې اوس په دې مرکز کې کار کوي خوشاله بریخي او ویله دغه کار څخه د یوې اندازه پیسو په ترلاسه کولو سره کولی شي د خپلو کورنیو یو څه لګښت پرې کړي. پیش از اینکه اینجا بیایم، پیش از زمین رژیم که تغییر کرد معسل بودم، معسل ژورنالیسم. بعد از اینکه نتونستم به درس ادامه بدم، تونستم که در اینجا را بیفتم و با خیاطی علاقه‌مندی داشتم و 6 ماه دوره که آموزشی بود کار کردم و بعد از این که درست یاد گرفتم تونستم که بیایم اینجا کار کنم و به حیث کارمند باشم. مسلکی خیاطی رو یاد گرفتم و میتونم حالا درست یک لباس بدوزم، قیچیکاری، لباس گند، دیگر لباس و میتونم زیادتر حالا مشکلات ما رفع کنم و میتونم از این طریق که من معاش میگیرم یا پیسه که به دست میارم مشکلات حل کنم و به فامیلم کمک شم. قبلا معلم بودم، در یکی از مکاتب دولتی درس میدادم. مهاجر شدم ایران، وقتی که از اونجا دوباره پس آمدم به افغانستان دیگه منفک شده بودم. فعلا دیگه کارگاه خیاطی کار میکنم. فعلا که اینجا کار میکنم از نظر اقتصادی هم کمک بسیار بزرگ است بر خانواده ما و همچنان از لحاظ روحی روانی از اینکه ما در خانه بودیم مشکلات زیاد را داشتم. فعلا زیاد تغییر کردیم و بسیار برام خوب است. د خیاطۍ په دغه مرکز کې لاسي صنایع، د ښځینه‌و ماشومانو کالي، چپن او نور توکي له ګنډل کېدو وروسته په آنلاین او حضوري ډول بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي.